السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید لرم چې ټول به ښه او روغ وئ. پنځم نمبر پارت ته دوستانو په موبایل سیټینګ په باره کې به ستاسو ته نن ډېر مهم انفارمیشن ستاسو ته درکوم. د اف ډي ان په باره کې به ستاسو ته دا ویډیو مکمل جوړوم چې د اف ډي ان په موبایل کې وي دا څه معنا لري، څه مطلب ده او څه مونږ فایده ترې حاصلولی شو. اف ډي ان معنا دوستانو دغه ده چې فیکس ډایل نمبر په دې کې ستاسو داسې خپل یو لیست جوړولی شئ، لکه یو لیست چې کله ستاسو جوړ کړئ په دې کې ته چې کوم نمبر ستاسو ور واچوئ د موبایل ولا ملګری ولا وي ستاسو چې کوم نمبر ور واچوئ د دوستانو ستاسو په خپل ای نمبر ته کال کولی شئ، نور هیڅ چاته کال نشي کولی په ځکه چې تا اف ډي ان لیست جوړ کړی دی او په موبایل کې دی ان کړی دی. کدا دی ان کړو د لاس نمبر کا ستا ور واچول مثلا هغه لاس نمبر ته ستاسو کال کولی شئ، نور هیڅ چاته ستاسو کال نشي کولی. دا لیست بس تاسو څنګه جوړوئ دی دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ، ما ډیره مهمه ویډیو ده. هر شی تاسو زموږ یوټیوب چینل کې زده کولی شئ او فیسبوک پیج کې زده کولی شئ. دا سیټینګ بس تاسو د کوم ځای نه راړوئ په کوم ځای کې وي د دې لپاره به دوستانو ستاسو اول د خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ. زه اول سر نه ستاسو ته خپل موبایل سیټینګ خلاصوم. سیټینګ باندې ما کلیک وکړو، دلته به ستاسو ته د پوسټ شو شي سیم کارت اینډ موبایل ډیټا په دا به دوستانو ستاسو کلیک وکړئ. لږ به سکرول ډاون کې لاندې به راشئ، دلته ستاسو ته لیکلي دي کال سیټینګ په دا به ستاسو کلیک وکړئ او دلته لاندې بیا لوند لیکلي اخري کې کال سیټینګ په دا به ستاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته پوسټ فیکس ډایل نمبر د دوستانو په دا به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته سیم 1 سیم 2 دواړه سیټینګ یو شی دی خو خالي کوډ بدل دی. اول د ټیلینار وستاسو ته ځکه کوم په ایفون بس تاسو زه پوي کوم دیجی کې تاسو ته اول لیکلي دي انیبل اف ډي ان دوستانو د دې کې لاندې ور سره لیکلي دي ناٹ انیبل تاسو دا سیټینګ چې کوم دا انیبل کړای نه دا بس تاسو څنګه کولاوي دی. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو نه اوس یو پین کوډ واړی تاسو نه پین ټو کوډ واړی چې دا بس تاسو چرته ویندوي دی چې کوم کپنه خپل سیم ټیلینار غوښي غاوي کوډ وی پین ولا جیز ورید زون کو یفوند غوشي خپل کوډینه وی د دې کې به خپل کوډ اول نه کوي چې کله تاسو چین کې ورته بیا تاسو ورکول شي. اوس دې کې سلور انس کوډ به ورکوي دی سلور انس کوډ به د تاسو د کوم ځینه کاپی کوي یو کوډ تاسو اوس دلته پکېټ ک دلته به دا آیکن انیبل شي چې کله دا انیبل کوي د دې پر بس تاسو سلور انس کوډ ورکوي یا 1 2 3 4 وی دی کوډ یا سلور 0 وی او د دې کې وخت تاسو خپل خوخه کوډ دوستانو نو ورکوي دا زیدنه بلاک کیږي هم د دې پر بس تاسو راشي بیک ته مای ټیلینار ایپ کا تاسو ډاونلوډ کړئ موبایل چې ا بس تاسو کولاو کړئ. واچ کولاو کې لګ به لاندې راشي اخري سر ته به راشي دلته تاسو ته لیکلي دي سیلف سروس اینڈ سپورټ ګیټ هیلپ دا به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ اوس دلته تاسو ته لاندې لیکلي دي پین پی یو کې دا دوړه کوډینه دوستانو ورس تاسو ته په شمار درته په دې کلیک وکړئ دلته تاسو ته شو کړل دی دې کې پین کوډ دا کیم دا او دې کې لاندې تاسو پین ټو چې کوم غا کوډ دا هغه به دې کې شو شي اول ته پی یو کې 1 پی یو کې 2 دا کوډ به دوستانو تاسو ته شو شي په غا کې دې جن تاسو لیکل هم شي کپی کېږي هونه او سکرین شاټ تاسو بوسل شي نه یا لیکل شي ډایرکټ ورته لیکل شي چې دا کوډ یې نه کپی کې دا بیک ترغلمه دیږي کې به چاکیم کوډ ایزی نستاسو ولی که ا بدلته کولاو کې چې تاسو ته کوډ ورکم او کولاو شي بیا تاسو دلته انیبل ولی کې تاسو ولله دوستان لاندې اف ډي ان انیبل ما دا سیټینګ اوس انیبل کو دلته لاندې ورسره لیکل دي چینج پین ټو په دې کې تاسو د کپنۍ کوډ چینج کولای شئ د خپل خوخه کوډ دلته تاسو پکېټ کولای شئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به اول د کپنۍ کوډ ورکې اول چې تاسو کپنۍ کوم درکړي د ای بعد تاسو پی یو کې کوډ درنه غواړي پی یو کې کوډ به غیزی تاسو کپی کوي مای ټیلینار اپ ته بلاټ اورته پی یو کې کوډ وی ایزی تاسو کپی کولای شئ. اچھا کله کپی کې ام په خیال تک نو انسه دا ایزی نه چا کوډ کپی کې دلته به اډ کړي او پټیک مار باندې مګل کې او دوباره تاسو چې خپل خوخه کوم پاسورډ ورکوي هغه دلته چین کولای شي. لاندې چې کوم دا اف ډي ان لیست د دې کې دوستانو په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ اوس دلته تاسو لیست خپل جوړول شي چې تاسو خوخه د څوک ور واچوي چا نمبر ور واچوي تاسو وای دی چې زه خالي دي نمبر ور واچوي چې دیتا خالي کال کوو نور هیڅ چاته کال نه کوو. دا سیټینګ تاسو په کور کې هم کولای شي. تاسو کور کې چې دا ورکې دی تاسو کور نه
به پردي غلط نمبر ته کال نه ځرمي خپل فیم لیول چې کوم ممبران دي هغه نمبر تاسو پکې اډ کولی شئ او نور هیڅ چا نمبر چې پکې اډ نه کړئ ای ته به خالي کور نه کال کېږي نور به هیڅ چاته کال نه کېږي دا لیست به دوستانو دې ځای کې په دا پلس آیکن باندې کړه تاسو کلیک وکړئ دې کې دلته دوه اپشن درې تاسو ته جوړ کړي لاندې کینسل دي پهلا لیکلي دي اډ مینولی دویم دی پښه امپورټ فرام کانټیکټس اوس که تاسو سره نمبر یاد دی ملګری والا هغه به دا پهلا اډ مینولی باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو نوما ورکړئ دی هغه والا ملګری والا او لاندې نمبر تاسو دلته ورکولی شئ چې کله نمبر پیرا ورکړئ په ټیک مار باندې به تاسو کلیک وکړئ او نمبر به پکې سیو شي چې کله تاسو نمبر چې چاول پکې سیو کړئ هغه به دلته تاسو ته شو شي لکه مثلا تاسو ته زه کلیک پې کوم یو نمبر ورکوم چې دا نمبر مارکو په ټیک مار باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ اوس دلته دوستانو تاسو نه پین کوډ غواړي چې تاسو کوم ته چینج کړی دی ا کوډ به دلته ورکړئ زه کوډ ورکوم چې کوډ ورکړئ په ټیک مار باندې بس تاسو کلیک وکړئ اوس دلته لاندې تاسو ته ولیکل دا نمبر پکې اډ شو دا لیست کې تاسو کتلی شئ محمد نوما ما ورکړل لاندې تاسو نمبر کتلی شئ دې کې دا تاسو مکمل نمبر پکې اډ کولی شئ که تاسو ته یاد وي اپ پکې اډ کولی شئ که تاسو وایي چې موږ سره په کنټیکټ کې شي دي دې کې پر تاسو امپورټ فرام کنټیکټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ چې په دې کلیک وکړئ دلته اوس تاسو د خپل خوښې غون نمبر راچګولی شئ چې څوک تاسو ورچوی دی هغه تاسو ورچولی شئ دې ځای کې چې کله هغه ورچوي ورته به دوستانو نور نمبر ورسره شو شي دې ځای کې لاندې مکمل لیست به جوړ شي چې لیست جوړ شي تاسو ای نمبر ته کال کولی شئ او تاسو نور نمبر ته بغیر د چې کوم لیست کې دي اته تاسو خالي کال زی او نور هیڅ چاته کال نه دی په ځکه چې ستا اف ډي ان لیست جوړ کړی دی د تاسو په موبایل کې هم کولی شئ ان شاء الله مکمل بس تاسو په پوي وي بیک ته راغلم اوس د ایفون وس تاسو ته زو شایم ایفون ول سیم ټو سیم دغه سیټینګ د دوستانو خو خالي د یو پین کوډ چې کوم د دا بدل او پی کې چې کوم کوډ د ا بدل په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به انیبل کې انیبل اف ډي ان دا به تاسو لاندې انیبل کوي چې دلته انیبل کوي دلته چینج پاسورډ باندې تاسو کلیک وکړئ خپل پاسورډ ورته بدلول شي په اف ډي ان لیست باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو لیست پکې اډ کولی شئ هر ملګری دلته تاسو پکې اډ کولی شئ او موږ نه دا سیم دوستانو ایفون کپ نه ير نه بلاک کړی دی د اف ډي ان موږ نه بلاک کړی دی موږ نه بار غلطي پکې وشوله کوډ ير نه بلاک کړی دی مکمل موږ ته کپ نه ویل مارینګ ورته کړو خو کپ نه موږ ته ویل چې تاسو پرمننت بلاک تاسو دې پر تاسو بل ډوپلیکیټ سیم را وبسل شي دوستان دې کې دا سو احتیاط کوئ چې غلط کوډ بنه ورکوي اته ځله مو تاسو دې کې غلط کوډ ورکس تاسو پرمننت سیم راکوي دی بلاک کوي دی په ځکه چې تاسو خو نور یم نه بلاک کوي خو تاسو اف ډي ان لیست تاسو نه کې نشي په جوړولای نور کال پی هر څه په کولای شي ډیټا کار په کوي خو اف ډي ان چې کوم لیست دا تاسو دلته نشي په چکړه هغه د پورا بل تاسو دوباره ډوپلیکیټ سیم روباسي او دیږي غا ولا چې کوم انیبل کوي دوستانو ایفون ولا دی کوډ بس تاسو او د کوم ځینه کاپی کوي دی د پر بس تاسو لاټ خپل پلی سٹور ته کوم ټي سی ال ما ایفون اپ مو تاسو ډاونلوډ کړی وي هغه کا ډاونلوډ په هغه تاسو به کولاو کوي چې کله تاسو ته ایفون موغه کولاو شي په دې کې بس تاسو سلور انسټ کوډ کا کوي او پی کې چې کوم کوډ دا هغه به ایزی تاسو کاپی کوي اډ بس تاسو ختم کړئ په مینیو باندې بس تاسو کلیک وکړئ په مینیو چې کلیک وکړئ دلته په سیټینګ باندې بس تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لیکلي په پروویژن سیټینګ په دا بس تاسو کلیک وکړئ په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته لیکلي پین پی یو کې کوډ دوستانو دغه باندې بس تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو پین کوډ تاسو ته شو کیدای او لاندې پی یو کې چې کوم کوډ دا چې تاسو ورته کوډ په چین کوي دی هغه دلته لیکلي دي دواړه دي جنا لیکلي هم شي کاپی کولای اپشن یې تاسو ته پکې درکړي دي کاپی کولای هم شي چې کله کوډ کاپی کې بیک تر اغله ما دي چې بس تاسو دا انیبل کې دلته چې کله تاسو نه کوډ غواړي هغه کوډ به د ایفون ولا ورکه ایفون ول کوډ چې کله تاسو دلته ورکه دا بس تاسو په اول انیبل کوي دی به بعد بس تاسو کوډ ورته چین کولی شي په بعد تاسو دلته لیست پکې اډ کولی شي مکمل نمبر تاسو پکې اډ کولی شي ان شاء الله مکمل بس تاسو په دې اف ډي ان لیست باندې پوي وي دی کپوی نو ویډیو دوباره وګورئ 100% بس تاسو په خپل پوي شي دا لیست تاسو په خپل موبایل شي کولی هم شي دا سیټینګز تاسو د کولی شي دوستانو که دا ویډیو مو خوښ شوی وي د ویډیو در سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ او کدا سي نور خو ویډیوګان لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی هم شي د بیل آیکن په حال باندې کلیک وکړئ چې زه کومه نوې ویډیو ورکوم تاسو ته اپډیټ اول وړاندې در ورسیږي او زموږ فیسبوک پیج د دوستانو په پښتو ژبه کې هر ټاپک پکې اپلوډ کوم هډن ټریکس نو ما دوستانو ما ورکړی دا در سره فالو کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ